الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مخکې د دې آیتونو نه احکام بیان شو، هغه احکام چې د هغې تعلق د نکاح سره او دغه احکامات د کور د حفاظت دپاره. اوس هغه احکامات ذکر کیږي چې د هغې تعلق د جهاد سره دی، چې هغه د مسلمانانو د حفاظت دپاره او د اصلاح د نظام اجتماعي دپاره به اوس پکارېږي، چې داسې حکمونه چې په هغې باندې اوس معاشره جوړېږي، بین الاقوام په هغې جوړېږي. علم تر الى الذين او لاندې علم تر الى الملئ من بني اسرائيل، دلته دو واقعات بیانېږي او دا یو څلورمه حصہ د دې صورت دا چې په دې کې ترغیب دی جهاد ته انفاق ته، او سره د جهاد د امیر بیا یو څو صفات بم بیان شي، چونکې دا ترغیب دی جهاد ته او باب د جهاد بیانېږي. د دوانو واقعاتو تعلق د جهاد فی سبیل الله سره دی، او د دوانو واقعاتو موضوع حاصل دا دی چې مسلمانانو جهاد د جبن او د خوف د وجنه د بزدلۍ د وجنه مپرې دی، لکه څنګه چې د 2000 کسانو د جهاد نه تخته کوله الله په مرګ راوستو، نو جهاد بګوره د خوف د وجنه او د جبن د وجنه او د بزدلۍ د وجنه پرې دی. او لاندې چې کومه واقع ده علم تر الى الملئ من بني اسرائيل، د دې حاصل دا دی چې ګورئ تاسو به جهاد د دې وجنه نه پرېږدئ چې تاسو لګئ لاجل القلت، د کموالي د وجنه، ځکه کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله، ډېر کړه لږ خلک په ډېرو باندې غالب شوي دي. اول واقعه علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم، دلته علماء د دې په تشریح کې دوه واقعات بیان کړي دي. یو واقعا خدا دا چې دا واقعا د طاعون د بیماری ده، چې دا په دې کلی کې د طاعون بیماری ولګېدله، نو څه کسان پر طاعون باندې مړه شول او باقي کسان د طاعون نه وتښتېدل. دا چې کله طاعون نه بچ شو نو دوی ویل چېره اوس خو واپس د کلي ته ځو، خو که بیا داسې قسمه بیماري راغلله نو موږ ولې د کلي نه تښتو، ټول به ځو. کله چې دوی واپس راغلل نو طاعون بیماری په بیا راغله، دا ټول خلک د خپل کلی نه ووتل. د کلی نه چې کله ووتل نو الله رب العالمین د کلی نه بهر په دی باندې مرګ راوستو، ټول خلک مړه شو، او دا غینه وروسته بیا الله را ژوندي کړل. دا مرګ چې دا مرګ د اجل نه دی، بلکې مرګ او موت د عقاب دی او د سزا دی. وجه دا ده چې طاعون په باره کې مسله دا ده چې په کوم کلی باندې د طاعون بیماری راغله، دا به د هغې کلي نه تښتي، دا به نه ځي، په دغه ځای کې به پاتې کېږي، دا هجرت به نه کوي. هو که په کوم کلي کې طاعون دی، چېرته په کوم کلي کې طاعون دی نو هلته به هم دا نه ورځي، هلته به هم نه ورځي. لکه نبي صلی الله علیه وسلم له یو جزامي را روانو د طائف نه، او ویل بیعت دسه کوم، نبي علیه السلام ورته ویل ته مه راځه، ستا بیعت ما ته دقه شانې قابل قبول دی. نو که په کوم کلی کې طاعون دی د هغې نه به تښتي سړی، نو په دې ځای کې به د الله په دې تقدیر باندې راضي کېږي. دا خلک د الله تقدیر باندې راضي نه شو او لاړل. او دویم نمبر دا چې په کوم کلی کې طاعون نشته او بل کلی کې طاعون دی، نو طاعون کلی ته تلل هم نه دي پکارو، دې خلکو چونکې مخالفت وکړو نو الله پې مرګ راوستو. یو تشریح او یو تفسیر دا. دویمه تشریح دا ده چې دا واقعه د حضرت حزقیل علیه السلام ده. حزقیل علیه السلام چې دا د بنو اسرائیل دریم پیغمبر دی او د حضرت عیسی علیه السلام نه و پیړۍ مخکې راغلی دی. نو د داسې کار وکړو چې خپل قوم ته بنو حزقیل ته حکم د جهاد وکړو، ویل جهاد وکړئ، او د تعداد په لحاظ باندې ډېر زیات دي، مختلف اقوال دي پکې. د قرطبي د تحقیق مطابق 12000 خلک خدا تقریبا دی، دوی موږ جهاد نشو کولی، او د جهاد نه دوی انکار وکړو. چې انکار یې وکړو
د خپل کورونه اوتل چې بس موږ به د دشتو تلال شو الته خپل عمر تیر کو jihad نشو کولای یریدل ډیر زیات نو الله رب العالمین په دې باندې مرګ راوستو دا خبره خود سه نه ده چې یو سړی به jihad لزینو خامخه به الته مرګي حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغې دا خلک پراتره ودرې ورته دا ډوکی او دا غوخي جدا شوی دي خاوري پکې شوی دي حزقیل علیہ السلام دعا وکړه یا الله دا خلک واپس ژوندۍ کړه خو نه کوي د الله کما قل دي او په جهالت باندې دا کار کړی دی الله تعالی ته واپس ژوندۍ کا او د حزقیل په دعا باندې الله تعالی دا خلک واپس بیا ژوندۍ کړل موږ ته به سبق دا دی چې jihad به ډېرې د وجه نه پرې دی دویم سبق دا دی چې دا لازمه خبر نه ده چې خامخا سړی میدان jihad کې به شهادت ملاوي او سړی په ډیر عمر تیر کې بیا وته شهادت نه ملاو شوی خالد ابن ولید رضی الله عنه بارک راضی چې هغه کله وفات کېدو او په خپل بستر باندې هغه وفات شو او شعر به وایو چې شهدت مشهد كذا وكذا الان اموت كما يموت الحمار پلانی غزال لارما بد قسمتین اوس چې مرم د خر په شان مرګ دې زما په خپل بستر باندې زما خو ارمانو مال په میدان jihad کې الله د شهادت مر را کړی وي زما ګور په ټول بدن باندې د خاکونه لګیدلې دي تر گزارونه په کې لګیدلې دي نو الله وی د یری د وجنا او د بوزرې د وجنا تاسو جنگ مپرې دی الم ترایتن ګوري الم ترایتن دلې دلې تا نظر نه کړل الذين خلقوا تا خرجوا من ديارهم چې وتل خپل کورونو نه د jihad د وجنا وهم الوف او دی پزرګونو باندې د الوف جمع د الف نده سم کسان دي یو قول پکې د 10000 وشتا د 8000 پکشتا د 4000 د 30000 40000 70000 او امام قرطبي وی راجح هدار چې 2000 کسان ود دین زیات دین کم نو زکه چې جمع کثرت دا او د جمع کثرت تعداد خود دسی دلته یو بل معنی شوی د الوف جمع د الف تا په معنا د مؤتلف باندې د الفت نه ده نو معنی دا هم الوف دي په خپل کې ډیر زیات خواګو د یو بل سره ډیر اتفاق یو حذر الموت وجد یری د مرنا فقال لهم الله ولذ تعالی موت مرشی نمر فماتو ثم احياهم بالله ژوند کړل د خپل پیغمبر په دعا باندې ان الله بشک الله تعالی ذو فضل خاوند مهرباني دی علی الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر خلق دې شکر نه وباسي د مهرباني شکر یې ونه ایستو الله واپس جن ورکو د الله نعمتو وقاتلوا في سبيل الله جنگ وکړه الله په لار کې عالمو کو شي خطاب امت محمدي صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو ګوره د جبند وجنه پرې نه دی جنگ او د وجنه چې مړ بشو وقاتلوا في سبيل الله جنگ الله په لار کې وکړه عالمو کو شي ان الله چې بشک الله تعالی سميع اوریدون کې علیم او کو هده من ذا الذي دوس ترغیب د انفاق ته چې jihad بغیر د انفاق نه کیږي نو jihad مل مال مو کوي مال الله په لار کې ولګوي من ذا الذي سوق دی هغه کس یقرض الله چې الله له قرض ورکی قرضا حسنا خپل قرض بالله ورکی خپل قرض بالله ورکی خپل قرض څه شی دی نو قرض حسن خپل قرض دی ته و چې په هغه سره سود نه علي په اخلاص باندې خالص د الله رضا لپاره خالص د الله رضا لپاره امام زهاق کوئی خالص لله صرف د الله لپاره امام مقاتل رحمه الله معنا کړی دا ما يكون من طيب نفسه چې زړه د خوښ نه وکی زړه په خوشاله دی د الله په لار کې ور کوي عبد الله بن مبارک معنا کړل د حلال مال ور کې حلال او یو قول لري چې دې کې د ثواب نه تم کوي چې دا قرض ورکوم الله به ثواب را لرا کی اول شرط ولدار ان يكون من خيار المال چې دا به د سیمال چې د خپل باندې خوښ د سینې چې د په کار باندې ناراضي نه قرضا حسنا قرض ورکي حسن خپل فيضاعفه الله بدوچن کی له لپاره اضعافا كثيره بدوچن ډېر سره والله يقبض الله رزق كميهم ويبسط براخيهم واليه ترجعون الله تبارك وتعالى پس کولای کی الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله دا بل واقعا دا او د دې واقعي حاصل دا دی چې ترک الجهاد لاجل القلت نه دی پکار چې ته من کم یو جهاد بنه کو چې کله زمونږه قوت پوره شو ډیر شو بیا به ال جهاد کو دا خبر خطا ده د طالوت ملګرو ته ګوره 313 کسان دي او په زرګونو خلکو باندې الله دې غلبه ورکړه
دا واقعا د حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام دا شموئیل یا شموئیل دا شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نو رستو راغله د 300 سال بعد او د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه 1000 کال مخکنه واقع ده. مورخین دا واقعه سره لیکل دا چې په بنو اسرائیل کې دو دوره تیر شوی دو دوره، یو ته عصر القضات وی یو ته عصر الملوک وی، یو د قاضیانو زمانہ بل د حکمرانانو زمانہ. اول زمانہ د قاضیانو او بیا زمانہ د بادشاہانو د حکمرانانو شروع شولا. او هغه د چې کله حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د ورستو داغه صحابي یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر شو. کله چې هغه پیغمبر شو هغه د خيارتوب یو کار وکړو چې بنو اسرائیل کې کومه غټه غټه ډلې وي دا غوي قاضیان جوړ کړل، ول تاسو ورله فیصله کوي. ځکه دا بني اسرائیل ډېر روان خلکو نو خپل خپل قاضي ولا جوړ کو د قاضیانو ولا فیصله کولې وخت یې دا زمانہ روانه وا حتی شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته جګړه راورسېدله. دا د بنو اسرائیل په شریک باندې قاضي دی او ډېر خلک د تابعدارو. خدا بوډا شو، د بوډاتوب په د عمالقه او د فلسطین چې کوم خلکو قبضه ده عمالقه جابر خلک دی زورور، دا غوی د دې سره جنگ شروع شو، لاندې باندې راغی او دا خپل کمزور دی، اوس د حکومت سمبالول نشي کولای، په خپل باندې جنگ نشي کولای او په خپل ملګرو باندې اعتماد هم نشته. حتی چې د دوی نه 440 نوجوانان د عمالقه روغ ونیول او جیل ته بوتلل او قتلونه د تفسیری منار د تحقیق مطابق 30,000 پورې د دې بنو اسرائیل خلق پدې کې شهیدان شمول شو پکې. نو دوی رانه لو شموئیل علیہ السلام تکې ناستل د بنی اسرائیل چې ته زمنګ د پاره د جهاد سوال د الله نه وکړه چې الله رب باندې جهاد پرس کی چې موږ جهاد وکړو. نو هغه ورته ویل چې ګوره جهاد د الله نه مغواړي او کفر شو د باندې بیا جهاد نشي کولای او قرار کوي به خدان نه مغواړي تاسو بیا به جهاد نشي کولای. ګران وي درته ځکه هغه ته خو د خلکو دا کارونه معلومه ده کله زیناګانې به زیاتې شوي اغلاګانې به زیاتې شوي نو هغه ته خدا پته و چې دا قسم برایي په کوم قوم کې نه خو جنگونه نشي کولای. جنگ خو غیرت غواړي، نری غواړي، بهادری غواړي، شجاعت غواړي. خو دوی دا باندې وکړه چې څنګه زمونږ دومره خلک مړ شو 30,000 الکان زمونږ جیل ته لاړل، په موږ باندې جهاد فرض دی، ځان له پزور غیرت ورکوي والله چې ور زمونږ الکان په جیل کې دي، خزه زمونږ شهیدان شولې، خلکم وفات شو. ناول زه خو بډای ما او دای ورته ویل چې د دې وجم دار چې ته بډای اصل کې تنه شي کولای تنظیم ته دې وکا کته جنگ نشي کولای زمونږ د پاره بیا یو جهادي کمانډر مقرر کا موږ دغه په مشرۍ کې جنگ کو ته زمونږ اخلاص ته دعاګانې کوم به جنگ کو. هغه ډېر ملت زاری وکړه خو الله نو ول ټیک دا. نو شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام سوال الله توکل چې الله تعالی جهاد په فرض کا. نو الله تعالی ورته ویل چې تر دوی د پاره جهادي کمانډر د طالوت په نوم باندې والک دی طالوت او دا ډېر دنګ دی د قد نخپل به شاول ابن قیس ته شاول ابن قیس خو د دنګوالي د وجنه په طالوت باندې مشهور دی، طول تیوالت نه وګد ډېر زیات. نو ول طالوت بس الله ستاسو لپاره مقرر کړی دی او طالوت تاسو مشر شو، د په مشرۍ باندې تاسو اتفاق وکړئ او جنگ وکړئ. نو دی اول د طالوت مشرۍ نه منله، دا خدای بزرګ خيو پیغمبر خبره به نه منله دا شانې او د طالوت انکار وکړو او په دې باندې دا اعتراض وکړو چې ان یکون له الملک، دا بسن په موږ باندې مشرۍ دا مالدار نه دی چې مالدار نه دی لہذا د مشرۍ حقدار نه دی. نو الله ورته ویل چې ګورا د مشرۍ دو صفات پکاري، دوه صفات په کې شته، زاده بسطه فی العلم والجسم، جسمانی طور باندې برابر دی او علمی طور هم برابر دی، خلافت او د جهاد په کارونو باندې کویږي، جسم به برابر دی، معذور نه دی، صحتمند دی، لہذا دا مشرۍ کولی شي د حقدار دی. دوی خو نه منله خو اخر ویل موږ نه خپکار ده. نو الله تعالی ورته ویل چې نه خدا ده چې دا کله د بنی اسرائیل انحطاط زمانہ کله شروع شوله د دې بنی اسرائیل سره یو تابوت په دې کې د موسی علیه السلام او د هارون السلام تبرکات پراته او تورات پکې پروتو. دا دومره بغیر د شو چې د عمالقه ته دا بکس ته وړو، دا صندوق ته وړو. نو الله ورته پیغمبر په خله باندې ویل چې دا کم صندوق تاسو نه عمالقه وړلې، دا طالوت به دا صندوق تاسو له واپس راوړي، چې کله راوړو بیا به اومنه مشرل بیا به اومنه.
نو پرشتو طالوت تراوړو او طالوت دوی له وړو ویل دا تورات ته او دا بکس ته صندوق ته نبی ډیر زیات د بهانو د عذر نه بعد اومنه چې دا زمونږ مشر دی نو طالوت ځان څخه خلک روان کړل ځان څخه خلک روان کړل نو طالوت ته الله پزله کې واچول چې دا خو دومره لوی خلک تا روان کړي دي دا بزرګونو خلک دا بزرګونو خلک دا به ال تر دې خو تربیت نه لشي دا خو به ال تختی امتحان به وکا نو امتحان پیدا وشو چې دا وي اتیا زره کسان دي که څومره کسان دي تقریبا نو ولدا نیر روان دي دینه به تاسو غره وبنس کوي بس یو چونګ به تاسو کې دا امتحان دی د الله په دې تاسو الله امتحان کې جنگ رستره خدا بل جنگ دی jihad دی چې وبنس کوي صرف یو چونګ بس کوي شي او دا خو ته کې شی ولاره والي او په دې وګبانه ورسم الله صلی الله سم یو به وس کلی ځان دي سم دکو دا سخیټي اوپر سیدلې چې څنګه را پاسې دل بس په دې شګو باندې پرې وتل ویلا تو قتلنا اليوم بجالوت وجنودي نشو کولای جنگ ځکه دا سړی چې بیا مونږ نشي کولای نو بیا چې ډیرو به پتند کې سکلی نو دا بیا څنګه jihad وکي 314 کسان هغه دي چې هغه بلګ سکلی نو هغه یې زبنګ بلار شو دعاګانې وخت لال الله غوله فتح ورکړه او داخله کو د منافقانو په لست کړه نو الله ورته خدای چې ګورا په کثرت باندې نه د الله په امداد باندې د تاسو اتیا زره وي او بم هغه د وسکلی نو تاسو د جهاد د لست نه وتلی او د 314 کسان لګ دي لیکن په الله باندې اعتماد او یقین او هغه د دعاګانې وغوښتلې نو الله تعالی ول فتح ورکړه نو دا واقعا د وسپدي مبارک ایتونه کی الم ترای تنقری الى الملأ وجماعت من بني اسرائيل د بني اسرائيل من بعد موسی د موسی عليه السلام نه رستو اذ قالوا كل جدي اول نبي لهم خپل پیغمبر دا شموئیل تا ابعث مقرر کلنا زمون د پارا ملکن بادشاہ نقاتل فی سبیل الله چې موږ جنگ وکړو د الله په لار کې دا په مشرۍ کې قال پیغمبر ورته ویل هل عصیتم یقینا نزدیدا هل په معنا د قد باندې عصا په معنا د قربت باندې قد قربتم یقینا نزدیدا چې تاسو ان كتب علیکم القتال او جنگ باندې فرض کړی شو الله تقاتلوا دا خبر د عصیتم دی جنگ بیا ونه کوي ګوره قالوا دی ویل وما لنا سج دلیل زمون د پاره د جنگ پر خودو باندې الله نقاتل چې موږ جنگ نکو فی سبیل الله الله بلار کې وقد خرجنا یقینا موږ استل شو من دیارنا دخل کورنا و ابنائنا خپل زماننا فلما كتب کل چې فرشو علیهم پدی باندې القتال جنگ تولوا دی مخواړو الا قليلا منهم غلق پکوانو كعدد اصحاب البدر سمره چې اصحاب البدر 313 دي والله الله تعالی علیم کوهیږي پوهه ده بالظالمین په ظالمانو باندې ظالمان پیژني وقال لهم نبيهم ولدوتا نبي دوی ان الله بشک الله تعالی قد بعث لكم طالوت یقینا مقرر کړی دی تاسو لپاره طالوت ملکن جهادي کمانډر بادشاہ دې طالوت نو لومبه عصر الملوک شروع شو دا به دي کو حکمرانان رال دا لومبه حکمران دی او شموئیل او اخرنه قاضي دی قالوا دی ویل ان يكون له الملك سنگر در پار مشریشی علینا پمن باندې د مشری ولي ونه مدلا نو دا ابل ورځ موږ سليمان عليه السلام واقعا کې هم ویلو چې بنو اسرائیل کې دوه خبرې مشهورې وي چې د نبوت د پاره د يهودا خاندانی او د نبوت د پاره د لاوی خاندانی او د مشری د پاره د لاوی د يهودا خاندانی د يهودا په خاندان کې بادشاہانی لاوی خاندان کې پیغمبرانی کله چې دا بنیامین راغې دا طالوت راغې نو طالوت د بنیامین په اولاد کې او د یعقوب علی السلام د بنیامین په بچو کې دا راغلی دی او دا کوم موجوده د پښتنو کوم نسل چې دا هم د طالوت ترسيږي نو دا چونکه د بنیامین په خاندان کې وو نو د خلکو نه منو چې دا خو نه د لاوی په خاندان کې دی او نه د یهودا په خاندان کې دا موږ څنګه ومنو قالوا دی ویل ان يكون له الملك علينا څنګه به در لپاره مشری په موږ باندې ونحن احق بالملك منه من حقدار ډیر د حکومت منه ددنا ونحن احق من ډیر حقدار بالملك په مشری باندې منه ددنا ولم يؤتى ون دی ورکړل شوی ورته ساعتن فراخي من المال دمال قال اول ورته دی پیغمبر دا شرایط انتخاب الامیر چې دا انتخاب الهی دی ان الله استفاه علیکم بشک الله منتخب کړی پتا سبحانه الله غره کړی پتا سبحانه وزاده بسطتن او زیات ورکړی دی دتا بسطتن فراخي فی العلم فعلم کې والجسم په جسم کې د علم مراد د مشرع علم دی او جسم چې دا معذور نه دی والله یؤتی ملکه من یشاء الله ورته حکومت هغه چا دی چې وغواړي والله واسع علیم الله فراخ رحمت ولدی علیم په هده وقال لهم نبيهم اول دویتا د دې پیغمبر ان آیت ملکه بشک نخد حکومت د آیات یوکم التابوت چرا بشتا سو تابوت اغه تابوت فيه سکینه چې باغی کې آرام ده
تورات پروتو او تورات د الله کتاب دی، د الله کتاب سبب د سکینه وی، لکه قرآن چې سبب د سکینت دی. وبقیة من ربکم استاسو در رب د طرفنا، وبقیة مما ترک آل موسی، وبقیة او باقی سیزونو پکې دي، مما د هغه نه بقیه د هغه سنا ترک آل موسی چې پرېښي دي د موسی علیه السلام، و آل هارون او آل هارون علیه السلام، هارون علیه السلام او موسی علیه السلام پرېښودلي دي. آل موږ مخکې ویلو چې کله آل یو اسم ته مضاف شي، مضاف الیه هم په دې کې بیا مقصود وي، واضح مضاف نه. نو ترک آل موسی، موسی علیہ السلام پرېښي دي، والو هارون او آل د هارون علیہ السلام. دا بقیه سوا. نو یو بقیه وي د عصا موسی، د موسی علیہ السلام لاټۍ و پکې، او ثوب هارون د هارون علیہ السلام کپڑے وي پکې، او عبدالله ابن عباس وي په دې کې د تورات تختې پرتې وي، او ورسره تورات پکې پروت وي، تورات پکې روح پروت دی، دا هم پکې یو قول شته. او د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام د پڼو ذکر پکې هم شته، د پټکی ذکر پکې، سجدا پکې پراته وو. او یو قول پکې دا دی چې په دې کې تورنجبین یو قپیس پروت، تورنجبین کم چې په موسی علیہ السلام په قوم باندې راغلی وو. دین او دا معلومه شوه چې تبرکات د انبیاو، یعنی آثار د انبیاو باندې تبرک حاصلول دا جایز دي، خدا صرف د انبیاء سره خاص ته، د عام اولیاء یا د عام خلقو د هغې په اثارو باندې تبرک حاصلول دا نه دي ثابت، د هغې دپاره دلیل پکار دی. تعمله الملائکه، راغسته به یې دی لره فرشتې به راوړي او دله به یې ورکړي. نو دا الله نه ښودله چې طالوت له به فرشتې دا بکس راوړي او هغه به یې تاسو ته حواله کړي. نو ورایوړو دی له یې ورکړو یې منو. دلته یو قول بل هم شته چې عمالقه کله هم دا بکس وړی و، نو په دې باندې بیمارۍ راغلې وې، وی دوی ویل چېرې دا بکس د ځان نه لرې کوو صندوق، ځکه موږ کې بیمارۍ راغلې دي. نو په غویانو دوه غویان د هغوی یو دغه جوړه کړې وه ریړه، او په هغې باندې دا بکس کېښودو او رایوړو د دې طالوت کور ته. صحیح خبره داره چې دا فرشتو په خپله باندې راوړی دی، د قرآن د ظاهر نه دا معلومیږي. ان فی ذلک لآیة لکم، بېشک په دې کې نښه ده ستاسو لپاره، ان کنتم مؤمنین، که تاسو مسلمانان یئ. څه نښه ده چې امداد الله د مسلمان کوي، اخلاص چې بچا کې ایمانی الله امداد کوي. فلما فصل طالوت بالجنود، اوس طالوت ووتو او خلک ځان سره روان کړل. فلما فصل، کله چې ووتو طالوت بالجنود د خپلو لښکرو سره چې 80,000 کسان دي، قال اویل طالوت خپل ملګرو ته ان الله، بېشک الله تعالی مبتلیکم، امتحان کوي په تاسو باندې، بنهرن د دې نیر د اوبو په څکو باندې، فمن شرب منه، چا چې اوبه وڅکلې د دې نه، نهر وړوکي دریاب ته وایي، نو دا وړوکی دی. فلیس منی، فمن شرب منه، چا چې اوبه وڅکلې د دې نه، فلیس منی، دا به زما نه نه. ومن لم یطعمه، چا چې ترې څکه ونه کړله، فانه مني، دا به زما نه وي. طعام او طعام خو خوړلو ته ویلی کېږي، اوبه خو سړی خوري نه، نو په قرینه باندې دې نه معلوم څکه ده. ومن لم یطعمه، چا چې ترې ونه څکلې، فانه مني، دا به زما نه نه، زما نه به وي، دا زما امتي دی او زما ملګری دی، مطلب زما سره به جنګ له ځي. الا من اغترفا، مگر چې ډک کي غرفتن یو چونګ دی په لاس باندې، نو بیا جایز دا واوس کی. فشربوا منه، اوبوس کلی دی ردی نیرنا الا قلیل منه، مگر لګتی ونس کلی دین 313. فلما جاوزه، کله چې پوری وته د دینیرنا هو طالوت والذین آمنوا، کسان چې مان راوړو ما هدا غسرا، قالوا دی الا طاقت لنا اليوم، نشتا غزنګ پارنن، بجالوت رجالوت سرا وجنوده، دا د لخر سره د جنگ کولو، دیسه به جنگ من څنګه او جالوت هغه مشر دی، ډیر طاقت ورو. قال الذين ولا كسانوا يظنون، چاغو یقین کو انهم ملاق الله، چې دی ملاویږي د الله سره، د ځوان نه بعد ان راغلی یقین معنی وکا. یظنون، چې یقین کو انهم، چې دی ملاق الله، ملاویدون کی د الله سره. سیویل کم من فئه قلیله، ډیر کرته یوډلا قلیله لگا، غلبت غالب شویدا، فئه پډل باندې کثیره پډیر باندې، باذن الله تعالی بامداد بنصر الله. والله ما الله تعالی صبر والا عمل کرے دے. ولما برزوا لجالوت وجنوده، کله چې دی مخامخ شو راخکار شو جالوت تا وجنوده، دا لخکرو تا، قالو دی ویل ربنا، اے زمن ربا، افرغ علینا صبرا، راتوی کا پمنگ بانے صبر، راتوی کا سم دیر صبر لراکا، وثبت اقدامنا، او مضبوط کا زمن قدمنا، وانصرنا علی القوم الكافرین، امدادو کا زمن دا کافر قوم پا بدلکی. دا دعا
صحابه کرام هم کړي وا کوم چې د انبیاء ملګریو خاص کر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو هم احد په غزا کې دا دعا کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دشمن سره مخامخ شو دعا به کوله اللهم بک اسول وبک احول وبک اقاتل. الله تعالی ستا په نوم باندې ستا په امداد باندې حمله کوما، ستا په امداد باندې دی خواله ورزما، ستا په امداد ستا په نوم باندې د دې سره جنگ کوما. او د بدر په غزا کې خو چې کله دعاګانې کولې حتی صدر دغه د وګونه پریوته و. فهزموهم باذن الله، شکست ورکو دي طالوتیانو جالوتیانو لرا باذن الله د الله په امداد. وقتل داود جالوت، او قتل کو داود علیہ السلام جالوت لرا. دا د نبوت مخکنی واقعا او د داود علیہ السلام دا جالوت دسی وجلو چې کله طالوتیان را ورسېدل جالوت مقابله لا. نو په دې جنگ کې د داود علیہ السلام ورونه هم شامل دي، ورونه دا مشران دي د جنگ لراغلي. نو پلار ورته چې داود علیہ وکا دا ګړې ځان سبوزا او ګړې به مساته او دا خوراک به خپل رونو لويسي او حال احوال به والی جسه صورت حال نه نو خپل زامنو پس پلار ولېګو ورکو او مچو غنده سره د پدی باندې دا ګړې مړې ساتلې په یو کمر باندې ناستو. نو بده کې جالوت قوم او د جالوت فوج مخامخ راغی. نو دله مزور کړل چې زم ورزم چې تماشا وکما. دا مچو غنده سره دا د دوران کې او وخت کې د جنگ طریقه بداوه چې یو کس براوته هغه د مبارزه دعوت ورکړي چې څوک زما مقابله کوي. نو بل براغه مقابله لا دی جالوتیانو د جالوت پر مخ کې وو. جالوت دسي مشهور داسې لوی پهلوانو چې چام دغه مقابله نشو کولای. جالوت چې کله مخامخ شو ول څوک شته چې زما مقابله وکینو. طالوت ملګرو کې یو قسم تیار نشو. 313 کسان دي خو دې یو کس کو نشي تیار دی ورته هډر پهلوان سړی دی. نو ول دی داود علیہ السلام دی طالوت ته وی چې ستا خو خنه د جزې مقابله لور شمه. هغه ورته چې وړو کې بچي ته د مقابله په آرام باندې کینه ول ته ما پرې دا او زه د جالوت مقابله لور زم. هغه ول مو ورزه خو په دې د ډیر زورو کو ول ما ولېګا. نو دا طالوت ورته چې بس ورشه ورلا دا چې ورغه مخامخ شو ورته نو هغه جالوت ورته ډیر زیات غوسه وکړه چې واپس شګنی ول بستا د غوخي د په هوا کې والو زو مرغان به وخی. وې دا ورته چې زماري په هغه رب باندې قسمي کم رب چې دلته لخر را لګلې دي زما د الله سبستا مرګ دلته. وای هغه چې څنګه ویل مچو غنده تاو کړلو تیزه گزار وکړو په تندې باندې ولګېدو د یو گزار سره جالوت را پریوتو. څنګه را پریوتو بس د جالوت ملګری خو په جالوت باندې اړو ناغوي سره بیا د مقابله اړو سبل څه خبره پاتې نه او ټول خلکو میدان پرې خو وتښتیدل. د په زرګونو خلکو خو الله تعالی د 313 کسانو له پاغوي باندې فتح ورکړه غلبه ول ورکړه. طالوت راغی او ډیر زیات خوشاله شو او داود علیہ السلام کړه لوري په نکاح باندې ورکړه چې ته دومره لوی مړانه دی وکړه لہذا ته زما د نن بعد زوم شولې. نو داود علیہ السلام د طالوت زومم دی او بیا چې کله طالوت وفات شو دا غنورستو بیا د دې طالوت نورستو کوم دویم چې کوم حکمران دی لکه دا اول حکمرانو نو د دې بني اسرائیل دویم حکمران داود علیہ السلام دی او دریم بیا سليمان علیہ السلام او نبوتم الله د لویا ورکو زکه ډوره غټه کارنامه کړې و نبوت او دارنګي مشری دوانه الله داود علیہ السلام له ورکړل. وقتل داود جالوت او مړکو داود علیہ السلام جالوت لرا واتاه الله الملك الله له حکومت ورکو طالوت نباد والحکمت او نبوت وعلمه يخذ د مما يشاء چې الله وختل چې هغه صنعت لبوس ته رزغرو جوړول چې اسلحه جوړول او غیره وغیره. ولولا دفع الله الناس وس په اخر کې د جهاد حکمت سره ظلم ختمول. ولولا دفع الله الناس كان يدفع كل الله خلق لرا بعضهم بعض رب بعض په بعض باندې لفسدت الارض نظمك بورانه شوی فساد پزمکه کې شوی. ولكن الله تعالی ذو فضل مهرباني ولا للعالمین پټول مخلوقات باندې